دلو یو پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو انشاءالله چې روغ جوړ بوئ د نن ورځې د درس عنوان ده د پولینوم ډولونه. موږ تقریبا د پولینوم 8 ډولونه لرو. له ثابت پولینوم څخه پیل کوو. مخکې د دې چې د پولینوم ډولونه وایو د تېرې ورځې د درس یو لنډ یادونه کوم. موږ تېره ورځ کې د پولینوم درجې تعیین زده کو. د پولینوم د درجې تعیین، یو مو د مونوم درجې تعیین، دویم د پولینوم د درجې تعیین. که چیرې موږ یو مونوم ولرو په دې ډول دقت وکړئ 28 ایکس مکعب وای زائد دا یو مونوم ده. مونوم موږ پیژندلی او یو حاده پولینوم د مونوم په نامه یادیږي. د دې درجې تعیین لپاره د تورو توانونه جمع کوو نو دې ته ویل کېږي د مونوم درجه. یعنی کله چې د واحد د تورو توانونه جمع کو د مونوم درجه لاسته راځي. دویم د پولینوم درجه موږ زده کړې وه. د پولینوم درجه مو په دوه حالتونو کې زده کړې وه. کیدای شي پولینوم یو متحوله وي، کیدای شي څو متحوله وي. که چیرې پولینوم یو متحوله وي په دې ډول پی ایکس مساوي کېږي 3 ایکس مکعب مون پی 2 زائد 2 ایکس مثبت 2. په دې ډول که چیرې یو پولینوم ولرو یو متحوله نو موږ ویلو د تورې یا د متحول تر ټولو لوړ توان د پولینوم درجه بلل کېږي. د دې پولینوم درجه عبارت له درو څخه ده. که چیرې پولینوم څو متحوله وي، که پولینوم څو متحوله وي په دې ډول که چیرې ولرو پی ایکس مساوي کېږي 2 ایکس مربع وای مون پی 8 ایکس وای زائد مربع مثبت 11 ایکس وای مکعب. په دې ډول که چیرې یو پولینوم ولرو د دې پولینوم درجه په دوه حالتونو کې تعیینېږي. یو عمومي درجه تعیینېږي، دویم فرعي درجه تعیینېږي. عمومي درجه د هر حد درجه باید پیدا کړلی شي. 2 مثبت یو له درو سره مساوي کېږي. د دویم حد درجه یو مثبت 2 مساوي کېږي له څلورو سره، ځکه د تورو توانونه باید جمع کړلی شي د درجې پیدا کول لپاره. د دریم حد یو مثبت 3 مساوي کېږي له څلورو سره. نو دا چې د دویم دریم حد درجې څلور دي نو موږ وایو چې عمومي درجه له څلورو سره مساوي ده. دا عمومي درجه شوه 4. که چیرې وغواړو فرعي درجه پیدا کو نو فرعي درجه د متحول تر ټولو لوړ توان چې عبارت له درو څخه ده نو فرعي درجه له درو څخه عبارت ده. یعنی عمومي درجه حد ته ټاکل کېږي، فرعي درجه متحول ته ټاکل کېږي. دا د تېرې ورځې درس و چې انشاءالله تاسو به په دقیق ډول زده کړی وي. د نن ورځې د درس عنوان ده د پولینوم ډولونه. موږ مخکې هم یادونه کړې وه د پولینوم ډولونه. هغه د پولینوم الجبري په دو ډولونه وو: مونوم، بینوم، ترینوم. که چیرې یو حد ولري مونوم ورته ویل کېږي، که چیرې 2 حده ولري بینوم، او که چیرې د 3 حدو درلودونکو د ترینوم په نامه یادیږي. نن د پولینوم ډولونه پیل کوو. له ثابت پولینوم څخه پیل کوو. ثابت پولینوم لومړی ډول ثابت پولینوم. ثابت پولینوم کوم پولینوم ته وایي؟ هغې پولینوم ته وایي چې د واړو حدونو د واړو حدونو ضریبونه مساوي له 0 سره وي. یعنی واړو حدونو ضریبونه صفرونه پرته له ثابت حد څخه. د واړه حدونو ضریبونه مساوي وي له 0 سره پرته له ثابت حد څخه.
پرته له ثابت حد څخه دې ته ویل کېږي ثابت پولینوم. مثالونو ته دقت وکړئ. دا په دې معنا که چیرې پی ایکس ولرو پی ایکس پولینوم مساوي له 12 سره وي د یو ثابت پولینوم بلل کېږي. یا که چیرې پی ایکس ولرو مساوي له منفي 14 سره وي دا هم یو ثابت پولینوم بلل کېږي. کله چې د ضریبونه مساوي له 0 سره پرته له ثابت حد څخه د ثابت پولینوم په نامه یادیږي. یا ثابت پولینوم په دې ډول هم تعریفولی شو. هغه پولینوم چې درجه یې 0 وي د ثابت پولینوم په نامه یادیږي. دقت وکړئ همدغه ثابت عدد درجه له 0 سره مساوي ده. که چیرې راکړل شوی پی ایکس مساوي کېږي 2 وای د دې درجه پیدا کوي. موږ ورته چې د یو ثابت پولینوم ده درجه له 0 سره مساوي ده. همدغه پولینوم کوي درجه پیدا کوي. دا چې یو ثابت پولینوم ده درجه مساوي له 0 سره ده. نو په دې ډول هم تعریفولی شو. ها پولینوم چې درجه مساوي له 0 سره وي د ثابت پولینوم په نامه یادیږي. د ثابت پولینوم دپاره یو څو مثالونو ته دقت وکړئ. که چیرې راکړل شوي وي 2m منفي 4 2m منفي 4 ضرب x مربع ضرب x مربع مثبت 5 منفي n ضرب 5 منفي n ضرب x مثبت 14 وای که چیرې دا یو ثابت پولینوم وي تاسو د n او m قیمتونه پیدا کړئ. موږ ویلي وو ثابت پولینوم هغه پولینوم ته ویل کېږي چې د متحولونو ضریبونه مساوي له 0 سره وي. نو د m قیمت پیدا کولو دپاره 2m منفي 4 باید مساوي له 0 سره شي ځکه د یو ثابت پولینوم ده. په دې ډول دقت وکړئ 2m د m قیمت د پیدا کولو دپاره 2m منفي 4 باید مساوي له 0 سره شي. کله چې یو لومړی درجه معادله وي معلوم یو پله مجهول بل طرف ته اچول کېږي د مساواتو. نو 2m به مساوي له مثبت 4 سره شي ځکه کله چې یو منفي عدد د مساواتو څخه اوړي علامه تغییر کړي نو دواړه خواوې به پر 2 باندې وشو. m به مساوي شي له 2 سره. m قیمت په دې ډول لاسته راځي. اوس که چیرې د m پر ځای همدا قیمت واچو 2 4 کې 4 منفي 4 مساوي له 0 سره کېږي. د n قیمت هم په همدې ډول پیدا کېږي. 5 منفي n باید مساوي له 0 سره شي. ترڅو دا دواړه حدونه 0 شي یوازې ثابت قیمت لاسته راشي. نو منفي n به مساوي شي له منفي 5 سره مثبت. کله چې مساواتونه اوړي علامه تغییر کې منفي وشي دواړه خواوې په منفي باندې تقسیم کو. منفي تقسیم منفي مثبت کېږي. مثبت n د مثبت علامې لیکل ته هیڅ ضرورت نشته. نو مساوي به له مثبت 5 سره شي. که چیرې همدغه 15 قیمت د n پر ځای وضع کو 15 منفي 15 0 کېږي. 0 ضرب x مساوي له 0 کېږي. نو هم دغه حد 0 شو هم دا حد 0 شو. یوازې ثابت قیمت پیدا شو چې عبارت له 14 څخه ده. دویم مثال ته دقت وکړئ. په دویم مثال کې ویل شوی دی پی ایکس مساوي کېږي پی ایکس مساوي کېږي له ایکس په توان دی 4 منفي 2b مثبت a 4 منفي 2b مثبت a مثبت 2 مثبت 2 x په توان دی a منفي 2
x په توان دی منفي 3 دوه نه بلکې 3 مثبت منفي 5 وای که چیرې دا یو ثابت پولینوم وي که چیرې یو ثابت پولینوم وي تاسو د A او B قیمتونه پیدا کړئ موږ په تعریف کې ویل چې ثابت پولینوم دویم تعریف کې هغه پولینوم ته ویل کېږي چې درجې صفر وي هغه پولینوم ته ویل کېږي چې درجې صفر وي نو هم باید A منفي 3 مساوي صفر سره کو په دې ډول دقت وکړئ A منفي 3 مساوي له صفر سره کو نو کله چې 3 د مساواتو نه اوړي علامه تغییر کې A به مساوي له 3 سره شي په دې ډول د A قیمت لاس سره وړا شو دویم هم 4 منفي 2 B مثبت A باید مساوي له صفر سره شي ځکه تعریف کې مونږ ول هغه پولینوم ثابت بلل کېږي چې درجې مساوي صفر یعنی د صفر درجې درلودونکی وي د یک قیمت مو پیدا کړو پر ځای همدا قیمت لیکو 4 منفي 2 B مثبت A مساوي له 3 سره دا مساوي له صفر سره وشي 4 3 اوه کېږي منفي 2 B په خپل حال لیکو کله چې و د مساواتو نه اوړي علامه تغییر کې منفي اوه کېږي دواړه خواې پر منفي 2 باندې وشو نو د B قیمت مو مساوي شي مثبت اوه تقسیمي پر 2 ځکه منفي تقسیمي منفي تقسیمي منفي مثبت کېږي په دې ډول د B قیمت لاس ته راځي دا لومړی تعریف ته مثال او دا دویم تعریف ته مثال شولو دویم ډول د پولینوم صفري پولینوم ده که چیرې ثابت پولینوم ثابت حد هم صفر شي صفري پولینوم بلل کېږي دویم ډول صفري پولینوم ده صفري پولینوم کوم پولینوم ته ویل کی چې ثابت حد هم مساوي له صفر سره شي یا مساوي له صفر سره وي دې پولینوم ته ویل کېږي صفري پولینوم کله چې ثابت حد هم مساوي له صفر سره شي د صفري پولینوم په نامه یادیږي مثال ته دقت وکړئ کچېرې ولرو B منفي 4 ضرب X په توان د 3 منفي 2C مثبت 6 ضرب X مثبت A منفي B مثبت C وای که چیرې دا یو صفري پولینوم وي تاسو د A قیمت پیدا کړئ وای تاسو د A قیمت پیدا کړئ د صفري پولینوم کې موږ ویل چې هغه پولینوم ته ویل کېږي چې ثابت حد هم مساوي له صفر سره شي فرض کړئ دا یو ثابت پولینوم ده په دې ثابت پولینوم کې دا ثابت حد هم باید مساوي صفر سره شي په ثابت حد کې موږ څه ویلي وو چې ضریبونه باید مساوي له صفر سره وي یعنې په دې ډول B منفي 4 باید له صفر سره مساوي نو د B قیمت به مساوي 4 سره شي 2C مثبت 6 باید مساوي له صفر سره وي نو C به مساوي شي کله چې 6 له مساوات نه اوړو علامات تغییر کې پر 2 باندې وي شو نیمن په 3 سره مساوي کېږي په صفري پولینوم کې ثابت حد هم باید مساوي صفر سره شي یعنی A منفي B مثبت C هم باید مساوي له صفر سره وي A قیمت نه معلومه ده د B قیمت مو پیدا کړه ده 4 سره مساوي ده منفي 3
د سی قیمت مو هم پیدا کړ دا مساوي به له صفر سره کو نو ا به مساوي شي منفي 4 منفي 3 منفي 9 کې کله چې د مساواتونو اوړي علامه تغییر کیږي نو ثابت نو د ا قیمت په دې ډول لاسته راوړل شو یعنی ا مساوي ل او سره ده دقت وکړئ څه ډول مو تعریف کو ویل کا د ثابت پولینوم ثابت خط د ثابت پولینوم ثابت خط مساوي ل صفر سره شي د صفري پولینوم په نامه یادېږي یو مثال یې رکو بی منفي 4 ضرب x مکعب منفي 2 سی مثبت شپږ ضرب x مثبت a منفي b مثبت c وای کچېرې دا یو صفري پولینوم تاسو د a قیمت پیدا کړئ د ا قیمت پیدا کولو لپاره دا چې فرض کړئ یو ثابت پولینوم دا په دې کې کچېرې دا حد له صفر سره مساوي شي صفري پولینوم بلل کې د ثابت پولینوم کې موږ ویلی وو چې ضریبونه باید مساوي له صفر سره وي د هر حد ضریبونه له صفر سره مساوي کله چې بی منفي 4 مو له صفر سره مساوي کو د بی قیمت را لاس راغلو 2 سی مثبت شپږ مو چې صفر سره مساوي کو د سی قیمت لاس راغلو نو ثابت حد مو کله چې د صفر سره مساوي کو د ا قیمت په لاس باندې راغلو په دې ډول کولای شو د صفري پولینوم سوالونه ساده کړو دریامي کامل پولینوم دا کامل پولینوم کوم پولینوم ته وایي هغه پولینوم ته ویل کیږي چې لوړ توان څخه تر ثابت حد پورې ټول حدونه ولري کامل پولینوم هغه پولینوم ته ویل کیږي چې د لوړ توان څخه تر ثابت پورې ټول حدونه ولري د لوړ حد څخه تر ثابت پورې ټول حدونه ولري په دې ډول دقت وکړئ کچېرې پی ایکس پولینوم وي ایکس مربع مثبت 2x منفي x مکعب مثبت 15 دې ته ویل کېږي کامل پولینوم ولې ځکه لومړی توان لوړ توان چې دا له درو څخه عبارت ده درو چې دویمه درجه 2 دی یا توان 2 ده یو دا صفر ده یعنی د لوړ نه تر ثابت پورې ټول پکې شتون لري د کامل پولینوم په نامه یادېږي یا په دې ډول که چیرې ولرو کیو ایکس پولینوم مساوي ویلې ایکس په توان د 4 منفي شل ایکس مثبت 12x مربع مثبت 8 منفي x په توان د 3 په ترتیب سره واړه توانونه شتون لري 4 3 2 یو صفر نو دې ته ویل کېږي کامل پولینوم چې لوړ توان څخه تر ثابت حد پورې ټول حدونه ولري د کامل پولینوم په نامه یادېږي څلورمي ناقص پولینوم ده که چیرې همدغه شرط شتون ونه لري یعنې لوړ نه تر ثابت پورې حدونه پکې شتون ونه لري دې ته ویل کېږي ناقص پولینوم څلورمي ناقص پولینوم ده څلورمي ناقص پولینوم ده کله چې لوړ حد څخه تر ثابت حد پورې ټول حدونه پکې شتون ونه لري د ناقص پولینوم په نامه یادېږي یعنې په دې ډول دقت وکړئ که چیرې پی ایکس پولینوم ولرو همدغه پولینوم مساوي ایکس مربع 2 مثبت 2x مثبت 15 د ناقص پولینوم په نامه یادېږي x مکعب
مثبت 2x مثبت 5. ولې ناقص پولینوم دا ځکه په دې کې دوه توان لرونکی متحول شتون نه لري نو دې ته ویل کېږي ناقص پولینوم. درې شتون لري، یو شتون لري، صفر شتون لري، اما دوه شتون نه لري نو ځکه د ناقص پولینوم په نامه یادیږي. یا بل مثال ته دقت وکړئ، که چیرې کیو ایکس مساوي وي، کیو ایکس مساوي وي منفي 14x مثبت 8 مثبت x په توان د 3 دا یو ناقص پولینوم ده. ولې دلته بیا هم دویمه درجه نشته، یا کیدای شي په دې ډول نور هم دا ما ولري شل x په توان د 4 دا یو ناقص پولینوم ده. په دې کې دویمه درجه یا دویم توان لرونکی حد شتون نه لري نو د ناقص پولینوم په نامه یادیږي. د ناقص پولینوم کامل کول، د ناقص پولینوم کامل کول. که چیرې وغواړو یو ناقص پولینوم، که چیرې وغواړو یو ناقص پولینوم کامل کو نو د دې لپاره صفر ضرب x په توان د n ضربو، صفر ضرب x په توان د n ضربو. د دې په اساس کولی شو یو ناقص پولینوم کامل کړو. صفر ضرب x په توان د n په اساس کولی شو یو ناقص پولینوم کامل کړو. دقت وکړئ همدغې پولینوم ته پی ایکس مساوي کېږي x په توان د 3 مثبت 2x مثبت یو حد شتون په دې کې نه لري دویمه درجه، د دې په ځای لیکلی شو صفر ضرب x په توان د 2 مثبت 5. په دې ډول کولی شو یو ناقص پولینوم کامل کو. یا بل مثال ته دقت وکړئ، پی ایکس که چیرې مساوي وي، پی ایکس که چیرې مساوي وي 3x مکعب منفي 2x مربع مثبت x. دا چې په دې کې ثابت حد شتون لري نو د دې کامل کولو دپاره موږ لیکو مثبت صفر ضرب 3 2 4 یا هر عدد لیکو، یا فرض کوي په دې ډول ده مثبت 3. په دې کې لومړی درجه حد شتون لري، د دې کامل کول دپاره صفر ضرب x لیکو په توان د 1 نو په دې ډول کولی شو یو ناقص پولینوم کامل پولینوم باندې تبدیل کړو. د ناقص پولینوم کامل کولو سره به انشاءالله تاسې اشنا شوي وای. موږ څو ډوله پولینوم وپېژندلو؟ 4 ډوله: ثابت پولینوم، صفري پولینوم، کامل پولینوم، ناقص پولینوم. او هم په دې پوه شو څه ډول کولی شو یو ناقص پولینوم کامل پولینوم باندې تبدیل کړو. ثابت پولینوم ویل کله چې د هر حد ضریبونه مساوي له صفر سره شي پرته له ثابت حد څخه د ثابت پولینوم په نامه یادیږي. په دې کې مو 2 سوالونه ولیکل چې دواړه سوالونه بې نهایته مهم دي. دویم صفري پولینوم مو پیژندلو. صفري پولینوم هغه پولینوم ته ویل کېږي چې په ثابت پولینوم کې ثابت حد هم مساوي له صفر سره شي. په دې کې مو یو سوال ساده کو. دریم له کامل پولینوم سره اشنا شو چې لوړ توان څخه تر ثابت د لوړ حد لرونکي د لوړ توان لرونکي حد څخه تر ثابت حد پورې واړه حدونه پکې شتون ولري د کامل پولینوم په نامه دی. که چیرې داسې وي چې کوم حد پکې شتون ونه لري د ناقص پولینوم په نامه دی. دا چې ناقص پولینوم څه ډول کولی شو کامل باندې تبدیل کو موږ زده کول. که چیرې
3 پر ضرب x په توان د n د ناقص حد پر ځای ولیکو نو ناقص پولینوم په کامل پولینوم باندې تبدیلیږي. باقی پاتې درس منظم پولینوم، غیر منظم، معادل، متجانس پولینوم بو انشاءالله په راتلونکي درس کې وایو. په همدې باندې ځان پوه کړئ، دا در سره زده کړئ. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم.